د پی ټی آی احتجاج په اړه کې نوي معلومات راغلل. د پی ټی آی چې کومه د خیبر پښتونخوا نه درې قافلې روانې وي، نو هغه پنجاب ته مکمل تور باندې داخل شي. اوس په کوم ځای کې دي او په اسلام آباد کې اوس څه صورتحال دی مکمل را سره وګورئ. تاسو به هم په دې باندې په انتظار باندې چې د پی ټی آی چې کومه قافلې دي نو هغه کوم ځای ته ورسېدي. نو مکمل معلومات ته شریکوم، ویډیو د نور ملګرو سره هم شریک کړئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته چې د پی ټی آی احتجاج دی په اسلام آباد کې اوس تازه صورتحال څه دی. بل طرف ته د خیبر پښتونخوا نه درې قافلې روانې وي چې په هغه کې یوه د علي امین ګنډاپور کومه قافله چې د موټروي ام ای 1 نه چې دی نو چچ انټرچینج باندې چې دی نو هغه پنجاب ته داخلي شو. بل طرف ته چې دی کنه د هزاره ډیویژن اضلاع کشمیر او ګلګت بلتستان چې دی نو د خانپور روډ په ذریعہ باندې ټکسلا روډ ته داخلي شو. بل طرف چې د خیبر پښتونخوا درېمه چې کومه قافله د میاوالی او بلوچستان د میاوالی موټروي ته ورسېدل او ملګرو د درې قافلې چې دی نو کومه کارکونان چې دی نو هغه مکمل جوش او جذبه کې دي. بل طرف ته چې دی نو په ډېر غټ ریلو کې چې دی نو هغه د درې ریلې روانې دي، ان شاء الله ډېر زر به اسلام آباد ته ورسي. بل طرف ته چې په اسلام آباد کې چې دی نو مکمل تور باندې کانټینر لګېدلې دي. هلته یو واده چې مکمل تور باندې خاوند او ښځې چې دی نو هغه د یو بل نه تصویران هم په هغه ځای کې ویستل، ځکه چې د کانټینرو سره تصویران ویستل. ملګرو سیټ به تاسو تصویر ښکاري هغه چې دی نو مکمل تور باندې هغه ته لاره بنده کړې وه، نو هغه ولګېدل او د کانټینرو سره تصویران ویستل. په کانټینرو باندې قید نمبر 804 لیکلی شوی. ملګرو دا نوي معلوماتو کنه مال چې تاسو شریک ما ویډیو د نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ.